داسې ایکسپریمنټ چې انسانانو په شادوګانو منشور او د هغه ایکسپریمنټ په وجه ټولو شادوګانو او د انسانانو ترمنځ د جنګ په تیږه د انسانانو نوم او نشان ختم شو. دونه شادوګان جوړ شو او د ټول نه خړ دشمن. سوال دا دی چې څوک په جنگ ګټي؟ ولې دا جنگ په اخر ختم شي او کنه به ټول انسانان ختم شي؟ ته په شروعات کې موږ یو ساينټیست ویل وینو خپل په لیب کې دا یو خطرناک بیماری ده چې د دې هغه یو علاج راوباسي. هغه ځکه چې د پلار هم په دغه بیماری کې مبتلا دی. بل په ژوندۍ کې د پلار نه علاوه نور څه هم نه. دغه په وجه خپل پلار هر یو خواهشات لاندې ورزول نه واړي. الزایمر یو داسې بیماری ده چې سره د انسان یاداش ورسره لګل ختمي. هغه انسان تر اخره کې خپل ټول پہچان هیر کی بل خپل ژوندۍ مرګ ته هم تیار وي. د دې بیماری علاج وکړو دی پاره ده. شاید دغه د بیماری اخر سولوشن راوځي. پرابلم دا چې بغیر د ټیسټ نه ډیک په یو انسان باندې ټیسټ کول دا یو غټه خطر و. دغه بوجا د ټولو نه لاول فیمیل شادو منی دا ټیسټ کوي. کله دا ټیسټ کنو ټول ساينسدانان مطمئن شو د انجکشن لګولو سره دغه شادوګي ډیر سمارټ شي. مخکینی ژوندۍ نه کافي ډیر تیز شي. بل چې کله د هر څو ګوري نو ډیر زیات خوشاله شي. مستته داسې لګي چې دا انجکشن انسانانو په کار کې هم راځي. بل دا انجکشن باره کې ټول ته وایي. وجا دی بورډ یو هټ میټینګ راوړي. ل ریزلټ خپل د ریسرچ پریزنټیشن کوي او د ټولو په ذهن کې دا خبر راولي انجکشن په انسانانو باندې کار کوي. دا دی بورډ چې څومره ممبر دی هغه ټول امپریس شي. دا د وای پوره طریقې سره کار کوي. دیم سین کې هغه فیمیل شادو منګ وینو په دې باندې هغه د وای ټیسټ کړی و. یو ورکر د یو شادو د ماشين نه راوخل او بل زده ترانسفر کوله. ان هغه چمپینزي یعنی مطلب شادو طبيعت ډیر خراب ښکاری. دي زنه راکېدل هم نو وختل. هغه ورکر د بردسته باندې د بوتلو کوشش کوي. شادو اچانک بیا قابوش کړ. هغه شادو هغه د غزې نه ځانو وخت کې او چې څنګه بار روزي نو هر طرف ته تماشا جوړه کی. هر طرف ته تبعی جوړه کی. اخر ځان هغه لیب ته ځان راورسي. کال ته ټولو ممبرانو میټینګ شروع. دا د ویل د وردیدو ډیر کوشش وکړي. نه هغه چمپینزي چې ډیر زیات په غوسه کې او چې دینه مخ کې د نور چا نقصان کوي. اړوله مو خو وری او دا تماشې سره ولي. دې سره دا پته قضیه کې مړ شي. چمپینزي په وجه باندې ټول ساينټیست ته دا پته ولګیدله. او بل د وای په جوړېدو په وجه چمپینزي خپل کنټرول پرې هوده او دغه په وجه ټول ساينټیست میلاو شي او ډیسیژن واخلي. هغه په لیب کې چې څومره شادوګانې دي او کومه منده د وای ټیسټ شوی د ټول وجنای. دغه د لیب ډیر زیات خپه شي. خپل بوس په زلار شي هغه سمجایدو لپاره ده. لیب ورته چې په هغه د وای کې وایس پرابلم هم نو او دغه بوس ورته سیده انکار وکړي او د بوس دا خبره منله استا په د وای کې بالکل ګډوډو. دا د وای سی وینو هغه شادو ډیر په وسی من نه راتله. دا خبره ویل وورینو پکې نه ټول مات شي او د پوره د کلونو مهنت هغه په یو جرخه کې ځای شي. هغه خپکان کې هغه خپل لیب ته بیا هم راشي. هغه د لیب کنټرولر دغه د خواته راشي. کنټرولر ویل ته وای چې ستاره پر له خوشخبری خبره د ستا په دعا کې هیڅ پرابلم نه و. هغه شادو په هغه ټیم باندې یو بچی پیدا شوی. هغه خپل بچی یوازې هغه زینه تل نه وختل. هغه په وجه هغه ډیر په غوسه منی راغلو. دل چې دا خبري وورن ډیر زیات حیران پاتې شي. ته په پوره پوه شي او دا و چې زما په دوی کې هیڅ پرابلم نه. لیب کنټرولر ورته چې پاکستان شادوګانې ما ټول ما وجنلې. ما هغه د شادو بچی نه دی وجره. هغه ډیپارټ کې هغه د شادو بچی ته ډیر زیات خطر و. زمونږ بوس دغه شادو بچی به هر ټیم وجلې شي. هغه په وجه ویل هغه ډایرک خپل کور تراول. شادو بچی چې د ویل پلار وګورن ډیر زیات ورته خوشاله شي. ټولونه حیرانه خبره دا وی ورو د بچو په شان دي. هغه د شادوګي نور شادوګانو بچو شان دي نه وي. هغه د شادوګي دماغ انسانان ډیر تیزو. یو سورج په تاغه کول کې د پاتې کېدو باندې خاطو بچی ویل پلار سره لګیدل یو. هغه ځکه چې د ویل پلار سره نور څه هم نه. هغه په وجه خپل بچی هم هغه سیزر نوم ولکېدی. هغه شان خپل ټایم تیروي او پاس کوي. 3 کال دغه د شادو دغه د ویل په کور کې تیر شي. دغه شادو چې ډیر زیاته تیز شي وي. د دې دماغ د مخکینی نه ډیر انټيليجنت شي وي. هر وړي کې هر کار وکاو. گیم کول شي او ټول کتابونه به هم پڑھاول. رنګ جوړولو کې سپیډ دومره تیز چې ویل ورته هم حیران شوی او جواب خبره بله. هغه د شادو یو خبره به بس کې نه ځانانو شانې خبرې کوله. خوشاله خبره دا و چې په هر خبرې به پوهېدله. ویل د پلار دماغ ورسره لږ خرابېدو طرف ته روانو. سیمر بیماری په وجه دغه یاداش ختمېدو والو. هغه حالات دومره زیات خراب شي. د نرس د خیال ساتلو صفه انکار وکړي. دغه نرس نور د ویل پلار خیال ساتي. دغه د ویل پلار ته ډیر زیات نقصان ورسېد. دا ویل ووري نو ډیر زیات خپه شي. ځکه چې دغه د ویل پلار د ژوندۍ مرګره دی. اوس هغه مرګ طرف ته لږ روان دی. هغه ویل چې کله خپل ډیپارټ ته لاړ شي هلته نه ایکسپریمنټ والا انجکشن یې راپټې کړي. هغه لاولې په هغه شادو منی او نورو شادوګانو باندې ټیسټ کړی و او دغه ځل په د یو غټ سوچ وکړ. دا انجکشن هغه د بیماری یو آخري حل دی. اواز کا چې د پلار دغه مرګ ته رانږدې شوی. دغه په وجه دی یو غټ ریکس واخلي او دا انجکشن خپل کار ته ولدی. شپه دغه ویل د ټینشن په وجه ودانه شو. هر وخت په دماغ کې د خیر واجب زما
پلار لسونه شي هغه سهار څنګه راپاڅي وګوري دغه پلار پیانو ډېر تیزۍ سره بجاوي حالات وګوري نو ډېر زیات خوشاله شي د دې مطلب دا دی چې هغه انجکشن پوره کار کړی دی هغه انجکشن په وجه چې د ویل پلار بالکل جوړ شي ځکه چې موږ هغه شادو بچي ګورو چې هغه کړکۍ نه بار د ماشومان ګوري شادو بچي هم دا غواړي چې زبر ازادي وکم هغه شادو بچي په ځان باندې کنټرول ونه کی څنګه تر راکوشي او پړوسی کور ته ودانګي هغه د کور مالک یو ګوري او دغه کس ډیر په غوسې منی یو حق شوبار راوالي دغه شادو بچي باندې حمله کوي موکه باندې ویل لاشي او بچي کی هغه کس د درې ورډ وځ ډیر غوسه شي د دې سمجاوي ډیر کوشش کوي هغه د شادو بچي صرف لبو لراوته و د څه غلطه اراده نه هغه د شادو بچي دومره فالتوم نه دی راهي پور دې نقصان نشي ولې چې څو پر ورتماني ویلي هغه کس ورته ډیر په غوسه باندې وی کې د دوباره راغی نو ما بدل د وجلې وی او هغه د عملې په دوران کې کله شادو بچي په هوښ شي د زرغون ډاکټر د کیرولن خاله بوزي دا ډاکټر د شادو بچي له علاج کوي او دغه د شادو بچي د انسانانو په شان اشاره شروع کینو دا وی په یقین کې ناراضي راور سره کیرولین او د ویل یو بل کې دوستي ولګي او دغه شادو چې انسانانو حرکتونه شروع کړي کیرولین د ډیر زیات خوښ شي کیرولین چې کله د ویل کور ته راشي دې ته پته ولګي دغه شادو همیشه په دغه کور کې قید ده دغه شادو ته بار له دوی اجازه نه وي اکثر بار دنیا د کړکۍ نه بار ته ګوري راو کیرولین ویل د وی چې دغه شادو ځان سره بار بوزم ازګه چې دا بکور کې دنه پاتې کېدو سره ډېر بور شوی د ویل دا ووري هاور ته اجازه ورکړي ابل راځي دغه درې وړه ملوشي او خوا کې یو جنگل وی هغه ته بوزي د هر څو غړ په دغه جنگل کې چې وي دغه شادو په کتونو کې ډېر خوشاله شي تاسو جنگلات خو د ډېر خو پر سره ور سره 15 کاله چې نور تیر شي او دغه شادو چې ډېر غټه او ډېر اوخيار هم شي اور دې چې ټول په جنگل کې وي د یو فیملی راش چې هغه سره سپېوي او په مړای کې د غړ زنجیر اچولې او دغه سپې چې دغه شادو ګوري او ډېر تیزی سره غب شروع کی دغه شادو چې دغه سپې په غبول منو ډېر خپشي دی په چهره من د خپکان ذکر راشي او د کټې مرتیا چی زما به مړای کې هم د قشانې پټای لګولې ته او ډایرکټ دا ویل ته پیشارو کې وي زه هم د سپې په شان یو سپېم تا زما مړای ته یو پټا چولې و ویل ورته وی چې نسیزر ته یو جانور نه ته زما بچي هیزر اوس ته مخکې نشانه خو نو د کېدن دې سوالونه ډېر پراته هیزر خپل لزان پہچان کول ویل چې دا هر څو اوري خپل لیب ته بار را ورسوي بوس ورته هر څو رښتیا وایي چې ستا به مور منې منګه یو غټ ایکسپریمنت کړی هغه ایکسپریمنت په وجه ستا مور مړه شوه هغه د انجکشن په وجه هغه ډېر انټیلیجنټ و اوس سیزر خپل په سمج کېدو منې لګ رااله سیزر خپل له مور بر خبر چې واوري نو پکې نه ډېره زیاته خپه شي دینه بعد د درې ور کور ته واپس راشي بل پلارون په کور کې موجود وي او دا ټول ریز اختناسوي بل خپل د پلار طرف ته ګوري هغه ولته چمچ سره ریز خوړه لب چې الزایمر بیماری دې دوباره راګیر کړی دی ځکه چې اول انجکشن ټایم پوره شوی هغه د دوايي لږ اثر ختمېدو ولو او ګوري ویل نور هم ډېر زیات پریشان شي بل راځي ویل خپل په افیس کې کار باندې موجود وي اته نه هغه د پلار د گاډو چلولو ریز لکی ځکه چې هغه د دوايي مکمل اثر ختم شو هغه په وجه چې هغه د گاډي چل هر شوی کار سٹارټ کول او د ریوز گیر نه اینه گیر ولګوي او مخکې د پړوسی گاډي اوي دنه आवाज باوري نو پړوسی ډایرک بار راوځي هغه پړوسی وی د شداول په سیزر باندې حمله کړې و او ډېر په غوسه کې به دغه د بل پلار ونی شو د گاډي نه بار راوځ واغه سره د جنگ جګړې معاملې شروع کیتا هر څو ویني سیزر ور کې تنه موجود وي ځان نش کنټرول کول ډېر زیات غوسه ول لاغلی وي او ډایرک دند نه بار تر راوځي هغه پړوسی باندې حمله وکړي سیزر له دوه زیات غوسه راغلی وي او چې هغه د پړوسی په من باندې غوته کټ کی او دغه نه دوه ورځې بعد هغه پړوسی د سیزر خلاف ډایرک کورټ ته لاړ شي عدالت دا فیصله سناوږي نن نه بعد سیزر به بالکل په کور کې نه ساتي دی پوجا انیمل چې کوم ټیم وي دا سیزر یو داس دې ته بوزال ته مخ کې نورو شادوګانو هم ډېر شیو سیزر چې کله ته بوزي هغه ته داسې لګي ته دلته یو تاسو لبو لراويشته دی پوجا چې هغه ډېر خوشاله شي دی ته څه پته و چې زه به اوس خپل ټول ژوندۍ اوس د خزې کې تیرو کله سیزر دا ویل پر ادلو منی ویني او ډایرکټ ویل خو ته راش او دغه ویل ته خپل په اشارو منی وای ما دلته یوازې مخې د ما ځان سره بوزا ویل ورته دا خبره وکي او نن نه بعد به خپل ټول ژوندۍ ته غد تیرای دا هر شو ور نو سیزر ډېر زیات خپه شي بل هم په تغذیه کې ډېر زیات خپه شي اسنره او داسې نور څه اپشن هم نه وي ډېر مجبور شي او دا خبره ورته وکي چې نن نه بعد به ته غد پاتې کیږي سیزر ور سره غد پوه شي اوس خو ویل ما پرېږدي او ما نزي شاید چې دوباره بیا ما به واپس را نشي په تیم ځای کې ویل د پلار طبیعت چې ډېر زیات خرابېدو طرف ته تلو سایمر بیماری په تیم ځلمنۍ نو په پکړ کې نیولې دا حالات وګورئ نو ویل کې ډېر زیات ډوک پیدا شي ځکه چې دی یو هر ساينټیسټ یو دغه بیماری علاج راونه وخت کې یو فیصله کې په هر صورت کې دغه د بیماری علاج په هر حالت کې او د دې علاج به وي بل خپل بوست وي کله چې انجکشن مخلوقات ته لګولې ور طرفي سره سټ شوی لږ ورځې بعد چې هغه د دوايي اثر ختم شو بس یو ځل بیا هغه بیماری هغه راګر کړی دی خپل بوست وي چې اوس به یو بل نوې دوايي جوړوم هغه
سره زما پلار همیشه د پارلر ټیکس دې په وجه چې دغه بوس د خبرو مني دا ورته و چې دا تاسو سره اخري موخه ده اوس موږ هغه سیزر ګورو چې د نه ټوټه زړه مات شوی و ډیر په پریشانای کې پروت وی او د ویل درتلو انتظار کوي چې کله به ویل لازي او ما به ځان سره واپس بوزي تر دې پورې ویل درتلو په انتظار کې وګناستو او چې کوم رزق به ولا ورکاو هغه داسې واله کمې خله چې واخه ورکای هغه پورې چې رزق وینو خورونه بیا په وبو وشتلې تنهایی کې په تغه دیوال منی یو غټ چارت جوړوي دا هغه د کرکټ رنگ جوړوي چې کوم کرکټ نه وتی بهر دنیا کتلله او دا صاف خبره ده چې هغه خپل زړه ژوندۍ او هغه کور یادوي او دلته ویل او ډیر د مهنت نه بعد خپل په لیب کې فاینلی یو دوايي چې مخکینه نه ډیره تیزه وي